که مسلم لیگ نون وکړه پی پی پارټي وکړه نوره پارټیانې مو خو د هغوی نه تنګ وکړه هغه طریقه او هغه څیز هغه عمران خان مو شروع کړو. د جماعت اسلامي سره حکومت نشته، ام پی ای ورسره نشته، ام ان ای ورسره نشته، او بیا هم الحمدلله په ملکن ضلع کې د شمولیتونو د ټولو نه زیات خلک په جماعت اسلامي کې الحمدلله شاملېږي. ابرال په سیلۍ پټي کې یو درنه جلسه وشوه چې پکې د پی ټي آی نه ډېر ګڼ ځوانان په جماعت اسلامي کې شامل شو. په خانوړي کې یو دروند پروګرام وشو، د پی 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 او د پی ټي آی نه خلک په جماعت اسلامي کې شامل شو. په سخاکوټ کې، ګلو شاه، زیارتګي شاه کې، او دا یو لهر روان دی چې په هر کلي کې، په هره محله کې څومره ځوانان دي نو د هغې اکثریت الحمدلله جماعت اسلامي طرف ته روان دی. او د دې ملک او د قوم د ښه کولو لپاره د دې لپاره موږ مطلب وخت وباسو. جماعت اسلامي داسې پارټي ده چې په دې کې پیسې هم نه لګي، په نورو پارټو کې په کروڑو روپۍ لګي، علاوه په پارټي کې یو ځای پیدا کړي. او دا داسې یو پارټي ده چې دوی به ته ویلکم کوي او یو پیسه هم پکې نه لګي. او که په دې کې تاسو یو پیسه لګوئ که نه نو د هغې بله خدای پاک اجر او ثواب درکوي ده، په جنت کې بله خدای پاک یو ځای درکوي ده، او په نیکه اراده باندې به یې کوئ. انشاءالله زه به هم سبق ملګری یم، تاسو هم سم ملګري، او د دې لپاره موږ کوو چې خدای پاکه زموږ د دې ملک حالت بدل کړي. چې جماعت اسلامي جانټونه دې ته راځم نو دوی ته ما دا خبره کړې وه، اوس مې سینټر صاحب ته خبره کړه ستاسو نه زه د هېڅ شرط نه غواړم چې یاره تاسو ما له ټکټ راکوئ، تاسو ما له عهده راکوئ، تاسو ما له صدارت راکوئ، بلکل د نه زه نه غواړم. تاسو به زه د سره یم، خو د دې ملک د نظام بدلولو لپاره، د دې عوامو د زندګي ښه کولو لپاره، بغیر د څه لالچ نه، بغیر د څه د چې تا نه به زه دا مطالبې وکړم او زه سره ملګری وم د 1997 نه، او د هغه دپاره ما دا کوششونه کول. تاسو ته په خپله باندې پته ده په دې کوپر کې، په دې علاقه کې چې یو زه به په دې تاریخي حساب کې وم. ما پورې به خلکو خاندل، ویل تا ته خو ټول واړه راټول شوي دي، تاسو خو یو هم داسې سړی نشته دی، د سپین ږیرې سره نشته دی چې دا ټول واړه سره ټول شوي دي. نو ما به چې دا خو د وړو د ماشومانانو پارټي ده، دا واړه به دا به لویږي او دا به چې کوم د نمبر لیډران دغه به جوړېږي. هغه شانتې وشوله، هغه ماشومانان هم رالوی شو، هغه تاریخ انصاف او عمران خان وزیر اعظم هم جوړ شو. خو چې کله جوړ شو نو تقریبا څو 2.5 کاله 3 کاله تقریبا دا وشو، هغه اسم ونه شو. مخکې نه چې زموږ د ملک کوم ګندو، کومې پارټیانې وې، کوم مسلم لیگ نون وکړه، پی پی پارټي وکړه، نوره پارټیانې، مو خو د هغوی نه تنګ وکړه هغه طریقه او هغه څیز هغه عمران خان مو شروع کړو. کم چې څونه ممبران دي، کم امینګان دي، کم امپیګان دي، ټول کرپټ دي. هر یو په دې کې دی چې یاره زه څه داسې دماکه وکړم چې ما ته یو ډېر دولت میلاو شي، صرف او صرف په دې سوچ کې دی. هغې دپاره دوی نه ګوري، نه کرپشن ته ګوري، نه حرام ته ګوري، نه حلال ته ګوري، نه ښه ته ګوري، نه بد ته ګوري، صرف او صرف دوی په دې کې نظر دی. داسې به 10-12 ملکونه چې په هغې کې اوچتې څوکې د غرونو، ورسره سمندر، ورسره صحرا، اوچتې څوکې د غرونو هم شته دی، سمندر هم شته دی، صحرا هم شته دی، سره، سپین، پټرول، ډیزل، ګیس، بجلی، کویله، محنتکش خلک 2 کروڑه، 64% ځوانان، داسې ځوانان داسې محنت کوي چې د سعودي عرب او د اماراتو ساراګانو کې ښارونه راوخېږي. دا د سعودي عرب او د اماراتو دا ښارونه دا زموږ د پښتنو ځوانانو، زموږ د پاکستان د ځوانانو دا راوخېږي دي. نو دا د الله نعمت، یو اسلام او دویم بیا نعمتونه. د دې نه باوجود د پاکستان دا یو سوال دی که نه، دا غریب ولې دی؟ یعنې تاسو وګورئ چې دلته زبردست قسمه مقروض دی، دا دومره مقروض دی چې هر پاکستانی دی وخت کې 2 لک روپۍ قرضدار دی، هر بچې. دا ونې، دا بوټي،
دا غرونه دا ګټې د هر یو څیز قرضدار دی 2 لک روپۍ هر پاکستاني دومره قرضدار دی چې زموږ ملک روزانه نن سبا دا موجوده حکومت پوهې که نه وي زه به د زنځیرونه شلوم د قرض دی روزانه 13.2 ارب روپے قرض ہے روزانہ پاکستان والے روزانہ قرض خیجی 13.2 ارب روپے یعنی 13 ارب او پلس 2 کروڑ 13 ارب 2 کروڑ روپے دا پاکستان والے روزانہ قرض خیجی دا رسول اللہ پر ناموس باندې به کمپرومایز نه کو دا د فرانس سفیر چې دلته ناست دی دا د حکمرانانو بې غیرتي ده د فرانس یو پروفیسر خپل کلاس کې د پیغمبر کارټونان جوړ کړ کارټونان د چچنیا یو هلک راپاسېد د 18 کالو هغه ووژل فرانس کې ویې وژل هغې نه پس هغه کارټونان هغې په کتابونو کې شامل کړل هغه کارټونان هغې په سینماګانو کې وښول هغه کارټونان په لس شل چته بلډینګونو باندې وښول او د فرانس سفیر دلته ناست دی دا بې غیرتي ده دا رسول الله سره غداري ده د رسول الله ناموس سره غداري ده چې د فرانس سفیر په اسلام آباد کې ناست دی په دې به کمپرومایز نه کوو انشاءالله جماعتونه او مدرسې دي عقیدې ختم نبوت دی ناموس رسالت دی چا چې دې سره چیر چار کړی دی نو که نن بېوسه یم نو خپلو بچو ته به واز نصیحت کوم خو دا درد نه هېرو دا زخم نه هېرو هر هغه کس چې عقیدې ختم نبوت او ناموس رسالت سره او مسجد اقصی سره چیر چار کړی دی هغه نه به انتقام الو حساب به ورسره کوو که موږ بچي که زموږ بچي نه د هغې بچي خو دا د دین اسلام دا وفاداري دا جنګ او دا بیرغ او دا پرچم او دا علم دا به انشاءالله دا به اوچته ساتو او دا چې تا وایي چې خفیه معاهدې دا خفیه معاهدې څه دي دلته خو په موږ ظلم روان دی کشمیر دا خو یو جیل جوړ شوی دی قبرستانونو کې اضافه کېږي 14,000 ماشومان په کیپ کې دي 1,04,000 کشمیریان شهیدان شول 24,000 زنانه کونډې شولې زنانه نارینه دا د هندوستان په مختلفو جیلونو کې لرې لرې جیلونو کې دي نو چې تاسو معاهدې کوئ دا څنګه معاهدې دا سوال هغه اوچت کړ د دلته د کشمیر کمیټۍ یو چیرمن دی شهریار افریدي دا څومره د بدقسمتۍ خبره ده چې چاله د ووټ پول کولو چل نه ورځي یا د کشمیر کمیټۍ سربراہ دی ووټ یې پرونه غلطه چولې د کس ته غلطه چولې ولې ته کوکای د ماشومې دا بدقسمتي ده د پاکستان هغه سړی چې د ووټ پول کولو چل نه ورځي هغه موږ د دې لپاره د کمیټۍ مشر کړی چې دی به د مودي مقابله کوي او دی به را د کشمیر ازادي دا قابل شرم قیادت دی نو هغه علي ګیلاني پورې خبره وکړله چې څوک په دې معاهده سوال اوچتوي وي دا د مودي ملګري دي رزیله ته چاته د مودي ملګری دی ته هغه چاته د مودي ملګری وی چې هغه 1,04,000 شهدا د مودي په مقابله وکړ ته هغه چاته د مودي ملګری وی چې 8 लाख هندوستان فوج په مقابله کې لس کم 100 کال په عمر کې ولاړ دی او دې کاري جیل تیر کړ بیا یې سټیل مل ریلوے دا اداري خساره کې دي دا خساره کې او خساره کې څومره دي 2,400 ارب روپے دا خساره کې نه دي غلب مسلط دي واټه وسم خساره کې زموږ خساره منو استلا کونډه ګوري یتیم ګوري غریب ګوري او غټ بیل ورپسې لیږي او یې خساره کې دا خساره ور دي سم ریلوے خساره کې چې د خلکو په خساره کې نه د پاکستان پر ریلوے سټیل مل خلکو په کچا کور کې اوسې صرف د خدای کور زموږ د پښتانه دین سره مینه کوي دا شکر دی د الله نو جومات ځان له پوخ جوړي ما ته داسې خلک راځي سریه چې په کوم تندا سره او سټیل مل په خساره کې نو دا ولې دا قرضې دي دا سرکاري ادارې خساره کې دي دا ګراني ده او بیا امن هم نشته انصاف هم نشته هېڅ قسمه امن انصاف نشته دا تاسو وګورئ که نه ازادي هم نشته یعنی دا څنګه ازادي ده IMF یو سړی رالېږلی دی د هغه نوم دی حافظ شیخ زموږ وزیر خزانه دی نو چې ستا د خزانې باندې هغې خپل سړی کېنولی دی حافظ شیخ نو دا ستا ازادي ده او د یوریا د سرې قیمت اختیار پاکستان سره نشته چې د یوریا سرې به څه قیمت مقرر یو جماعت اسلامي درو یو جماعت اسلامي تاسو ګورئ په دې کرونا کې جماعت اسلامي 150 کروڑ روپو خدمت وکړه ستاسو په دې وطن کې خدمت کرونا کې اسپتالونه جوړ کړي یتیم خانې یې جوړې کړي
که زلزله راشي که سیلاب راشي دا خدمت فاونډیشن خلک د خدمت لپاره داسې ولاړ لکه خپل بچي چې دې قوم د خپل بچو رزق دې قوم سره شریک دی. دا جماعت اسلامي ده. خدمت کوي، زبردست خدمت کوي، یو پاټی په خدمت کې مقابله نشي کولی. او دې سره پکې امانت او دیانت دی. زه سینیټر یم، زما امیر سینیټر و، ایم پی ایس پاتې شوي، ایم این ایس پاتې شوي دي. هیڅ قسمه د کرپشن داخل نشته. موږ چیلنج کوو د څوارلسمې سپوږمۍ په شان روښانه کردار د یوې پارټۍ د لیډرشپ دی او د ممبرانو د جماعت اسلامي دی. درگئی یو معیاری تعلیمی ادارہ د تعلیم سره سره د جسمانی تربیت خصوصی انتظام اعلیٰ تعلیم یافتہ ٹیچنگ سٹاف قرآن او دینی تعلیم و تربیت خصوصی انتظام د نرسری نا تر نهم کلاس پوری داخلی شروع دی. هیډے پبلک سکول درگئی، مین جی ٹی روڈ درگئی. رابطہ نمبر 0334 844 78 28.